دوستانو ګوري دغه میجر ادریس چې وژل شوی دا او د ده په باره کې موضوع دا د اصلي موضوع ته به راځو موضوع به وړکې کوو. خبره دا د پاچا صاحب ګوره دا میجر ادریس چې وژل شوی دا عادي سړی نه ده. دا خپله په 2008 کال کې د قومي اسامبلې غړی و. په خیبر پښتونخوا کې په پارلمان کې رسمي دنده درلودله. دوه نیم کاله د ولسي جرګې هلته ورته پارلمان وي یا قومي اسامبله وایي دم دا دنده کړې د حسن جان په نامه باندې د خو سرم د همدغه قومي اسامبلې وکیل تیر شوی ده او د خپله په اصل کې د پوځ یا د ادارو خاص ځانګړی سړی و او په ظاهرا عالم و، ږیره مبارکه پریښې وه، بریتونه یې کل کړي ول او دا کارونه یې کول. نو دا صفتونه یې وکول. موږ تاسو ولیده چې قاتل جابر وحشي او عاصم منیر مرتد ته هم د ملي اتل لقب ورک او د سولې د اتل لقب ورک چې دا ډیر نیک سړی ده او د سوله راوستل او د په اسیا کې پاکستان خو څه کې د په اسیا کې د ارج مرج او د قتل او قتال او د خونریزۍ مخه یې ونیوله. نو دا په آخر عمر کې هم الله پاک وشرموه او د عالم په جامه کې راننوتی و. د مدرسه هم درلودله، د دې مدرسې امکانات، عشا، عباتا، د خوب ځای، دا ټول مصرفونه هم دې دولت ورته ورکول. داسې نه ده موږ تاسو د 2 نفرو ډوډۍ نشو ورکولی په خارج کې موسیږو. خبر دی کې ده د سړي وژل د فاتحې ته راځو. د فاتحې کومه ستونزه نشته ده. فاتحه به خلک اخلي او سړی به د قومیت په اساس یې اخلي. په بل ځای کې په بنګلادیش کې به اخلي، په افغانستان کې به اخلي، په امریکا کې به اخلي. یو څوک به د مذهب په شکل کې اخلي، یو څوک به د پښتونولي، یو څوک به د نشنالیتي. دا شیان موږ تاسو باید وکړو. هغه ډاکټر چې ځان ته ډي وهلی و او آر لیکلی و د هغه زه دا خبره کوم هغه وی چې تاسو د ګیلمن و هغه نه ده پریښې. ګورئ دوستانو، ملا ادریس په آخر کې دا خبره وکړه چې پاکستان زنده‌باد او پاکستان ډیر ښه مملکت دی او صفت یې د مرتد رژیم وکړه. ولې ګیلمن خپله په یو موټر کې ناست دی، همدا اوس هم ویډیو وګورئ یوټیوب کې چې هغه وایي پاکستان د ما ګران وطن دی او دا په پکوله کې هم د پاکستان بیرغ لګولی، په لاس کې هم دی. په 2004 کال کې دا خبره کوي چې پاکستان د ما وطن دی، دا مې نشنالیټي دی او دا د ما د عزت ځای ده، زه دا په ټوله دنیا نه ورکوم. نو ګیلمن خو دا خبره کړې ده. نو ګیلمن ته خو موږ کافر نشو ویلی، ګیلمن ته خو موږ نشو ویلی چې دا مثلا په دې شوی ده. خو څوک آخر کې دا خبرې کوي، څوک وروسته کوي. په ټوله کې دوی د پاکستان په جغرافیه کې اوسېدل، دوی د پاکستان د حاکمیت لاندې ژوند کوو، دوی کارتونه درلودل، دوی امکانات اخیستل. د افغانستان پورې اړه نه لري او د ده مړینه موږ ته نه کوم ګټه لري او نه کوم تاوان لري، ځکه دا درباري ملایان دي او دا په حرامو، دا په ناجایزو کارونو باندې دوی اموخته خلک دي. که ده کې دومره غیرت و په دې میجر ادریس کې چې کله طاهر شرابي په د افغانستان په امیر المؤمنین او په کورنیو چارو وزارت پشته موجوده نظام باندې صراحتا فتوا د خپله کاذبه او ناچله د ده په خوا کې ناست و. خیر که دی په کامره کې نه و راغلی، ولې میجر ادریس د ده په خوا کې په کوچ باندې ناست و. ده ورته نه شو ویلی چې وروره تا څه خوړلی دي، دا خو عالمان دي، دا خو علما دي، دا خو د ما قوم ده، دا خو 50 کاله د ما دپاره جنګېدلي دي، د ما لپاره یې وینه تویه کړې ده، د ما لپاره وطن وران کړی ده په یو نامه په بل نامه باندې. مګر همدا خبره یې نه ده کړې. یو ورځ همدغه میجر ادریس جګ نه شو، ویې نه ویله چې دغه استاد یاسر تاسو ورکړی ده، دا مو چیرته وړی ده. دغه د عاصم منیر صفت چې د کولی شو، نو یو ورځ خو د دام عاصم منیر ته ویلی شو چې دغه استاد یاسر تاسو چیرته وړی؟ آیا په شهادت مو رسولی؟ آیا په زندان کې دی؟ آیا چیرته دی؟ نادرکه دی؟ کورنۍ ته یې وښیي که نه؟ مګر دا خبره یو ورځ هم دې میجر ونه کوله. د ځانکدن تر وخته پورې د دې حق خبره ونه کړله. مننه. زه یو خبره کوم غالب وروره، په ستا خپل نظر دی وزیر ګیلمن به یو ویډیو راغلی، مګر وزیر ګیلمن چې څومره په افغانستان مین و، په هر وخت کې چې افغانستان کې یو واقع شوې ده وزیر ګیلمن هغه غندلې ده، مګر همدغه ملایانو نه ده غندلې. وزیر ګیلمن زما هدف دا و یعنې که نه یو ویډیو باندې خو مجرم نشو ویستلی که نه، یعنې دا خبره هغه هم کړې. زما دا هدف و پاچا صاحب. نه موږ د مولوي ادریس چې پرون اعلانیه خپره کړې په هغې مشکل نه لرو. موږ خالي دا ویل چې د وزیر ګیلمن هم باید پرېښودل شوی وی او وزیر ګیلمن د افغانستان د سفارت ته د پاسپورټ غوښتنه وکړه چې ما د افغانستان نشنالیټي راکوي، خو ور یې نه کړه په جمهوریت کې که نه. نو هغه زمونږ هغه وخت سره غلطیانې وشوې. نو ډېره مننه، خوشحاله اوسئ، جزاک الله خیر. مدني صاحب ستړي مه شئ، په خیر راغلئ.
ډیره مننه پاچا صاحب محترم مشر صفای صاحب او سید خان ورور د بل افغان صاحب ټول ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. صحتمند اوسئ، خوشاله اوسئ. پاچا صاحب مدني صاحب یو بخنه غواړم، یو بل مدني خوشاله اوسئ. تا خبره مې وانه ورته څه دی وای کدا شي کومه ضروري خبره مار یو بل مدني صاحب دی دغه ما پیژندو ډیر نږدې نه و چې تا هغه قبل یو نه پیګم چې قاری صاحب دلته موږ سره یو وخت نه پیګم نو زه هم تاسو سره ډېر مخکې یم تقریبا تر 2015 نه په دغه خو سره یو نو الله اعلم. نه دلته یو دیو سره صاحب هغه مدني نوم هغه شته او بالکل هغه شته، هغه مدني خوستی په نوم ده، هغه شته هغه صحیح بالکل هغه مهرباني سي الله مو عزتمن لره خوشاله اوسئ. د موضوع باندې خو موږ سید خان غره پرونه خبره وکړه چې دا سید خان ماشاءالله ډیر پوی وو، تعلیم یافته ځوان دی او خبره پیږي. زه وایم چې سچ نظام کوي باید خو ته خو وي بدو ته بدو ويو. نظام په دې باندې پیږي چې د پاکستان سره په کوم سیاست باندې په کوم مسیر باندې دی لاړ شي، کوم مسیر غوړه دی. نو زه وایم چې زه باید مشوره ورنکم، ځکه زما مشوره د په مشوره کې فرق شته، د عقل زما عقل، د تعلیم زما تعلیم، د علم زما علم، دا ډېر فرق لري. زه وایم چې مشران چې هر څه کوي ښه کوي، هغوی پوهیږي چې موږ باید سره کوم سیاست په مخه باندې یوسو. سوچ وکړئ څلور چینل خو ما ولیدل چې مستقیما د شیخ ادریس هغه د مرګ پړه په افغانستان باندې ورواچوله، خو دوی د فاتحه خبره دلته ملګری باندې بد لګي چې ولې فاتحه اخیستل شوې ده. ګوره فاتحه معنا یو مسلمان ته دعا کول. زه وایم چې په امریکا کې چې یو مسلمان مړ شي الله تعالی د جنت فردوس نصیب کړي، دغه کومه ګناه نشته، هیڅ خبره به کې نشته. د یو خبره پاتې شو دلته ځنې ملګری د ګلمن په مورید باندې ګیلا کوي. د ګلمن د فاتحه لپاره موږ 4 غنټې لایف نیولې ودلته چې موږ فاتحه په مستقیما مباشر توګه دلته په میډیا کې واخیسته. هغه یو مسلمان وو، افغان هم وو. زه د افغان ته انکار ځکه نه کوم چې د افغانستان لپاره ډیره ښه مبارزه وکړه، په هر کم چې وي تر ډیرو ښه وو. زه وایم چې راشه دغه بې اتفاقي، دغه نفاق، دغه احمد محمود پرېږدئ، په خپل ملک باندې کار وکړئ، په خپل ملت باندې کار وکړئ، په خپل وګړو باندې کار وکړئ. ته د شیخ ادریس نه ګیله مه کوه افغانه، ته د بل چا نه هم مه کوه، ته د خپل ځان نه وکړه چې هغه سره کوم سیاست تا سره کوي. ته خو مړ نه یې که نه، تا که خو عقل شته که نه، ته هم هغه سیاست وکړه که نه. موږ ولې د پاکستان کوم سیاست نه شو کولی؟ ځینې خلک وایي چې دا خو منافقت دی، یعنی ته به د هغه نه ښه مسلمان یا بیخي داسې ده چې هغه تر ټولو غټ کافر دی. ته سیاست وکړه، قیامت پر د ذمہوار مکه چا چرته بګروي کې روانه ول. د خپل ملت لپاره خدمت وکړه، د خپل ملت لپاره خبره وکړه، د اسلام لپاره خبره وکړه چې په کوم رقم کولای شي لاس د خلاص د ورور جن آزاد ګرځه. مزه ویا موږ وایو چې زموږ اختلاف په پردیو باندې دلته راځي، په بل چا باندې زموږ اختلاف راځي، خپل مسله مهم نه وي، بهر بل مسله موږ اختلافات پیرا شي. وورونو خپل کار به کوي، کار چې وجلای دی وجلای دی، خدای دی وبکه خلاصه خبره ده. چا چې وجلای دی هغه باندې پاکستانیان هم پویږي، په دې باندې افغانان هم پویږي، په دې باندې نړیوال هم پویږي، څنګه یې مړکو، ولې مړکو، چا مړکو، د څه لپاره یې مړکو، خلاصه خبره ده. زه وایم چې زموږ او ستاسو د انرژي باید هغسې غلطه استعمال نشي. د سید خان ورور دی دلته ناست دی، جناب مشر صفای صاحب محترم دی، تاسو یې جناب پاچا صاحب کموال دلته خبره هغه خبره چې د فایدې خبرې وي چې افغانانو ته فایده ورسیږي. په دې کې د افغانانو نقصان دی چې دا ښه دی او دا بد دی. ما ته یو هم ښه نه دی چې د افغانستان په حدود کې نه وي، د افغانستان لپاره د خیر خبره نه کوي. زما پلار ما ته کوم مطرح ولا کوي دلته د افغانستان لپاره، د اسلام لپاره، د امت لپاره، د اتفاق، د اتحاد، د یووالي خبره چې کوي هغه ما ته که هر څوک حتی که زما په کام هم نه وي، صرف افغان ما ته تر ټولو معتبر ده، زه احترام ورته لرم. یو د بله قضیه وروره پاچا صاحب کموال دا ورور چې خبرې وکړې، زه دا نه وایم چې دا به شوي نه وي یا به شوي وي، هر څه چې شوي وي هغه به شوي وي، نظام د حکومت دی. خو د دې ورور خبرې دومره ضد او ناقص وي چې یو خبره یې د بلې خبرې سره بالکل سمون نه خوړ. نو بخښنه غواړم دا قضیې هلته حکومت نظام د سره کوي، بشار څه کوي. ته وګوره د یو کس دپاره 10 کسه بیا یې ډس پې وکړي، هغه پوچ شه، دا اوس کومې خبرې دي، دا اوس کوم دلیل دی، دا اوس کوم منطق دی. سړی خفه کېږي که نه په ځینو خبرو باندې. موږ دلته قضیان نه یو ناست، هلته قضیان شته، هلته محکمې شته، هلته نظام د حکومت خپل سره وړه چې هر څه ورسره کوي، خدای دې خیر وکړي. نو خبره مې دا کوله جناب پاچا صاحب محترمه
چې دلته د پردیو په سر باندې خپل منځ کې زړونه مه بدوئ. هغه خلک زموږ او تاسې نه د کرښې نه اوښتي دي، هغه خلک پاکستان مني، پاکستان یې منلی دی، د پاکستان خلک دي. دوی پوه شه کار پوه شه، موږ به خپل منځ کې د خپل غمونه وګورو. دا ډېره لویه خبره ده. دلته مشران ناست دي، الله تعالی مو عزتمن لره، هغو ته وخت ورکړي. خوشحاله او آباد او سوکاله اوسئ. السلام علیکم.